وایم ګنې راماتومه خو ګوره دا درته وایم چې ګوره هلکه ګوره سړي ته ګوره نیک ته خیال کوه دا ګوره ډېر کنجوس سړی دی زنګل یو ګنې ته دا څه ګوره قلقله خانه اولاد ښه که چې ښه شي اواز ورکړه چې څه وایي پټي بابا یو ګنې مات کړم مینه یاره خدای دې پر یو غټو غټو باندې نیکي راخطا کوه ته ودرېږه نیک ته خیال کوه ځم دننه ځمه که ما له اجازت راکړې دننه ځم ګنی راماتومه ګوره نیک ته خیال کوه دې پله ګورې که راغې که نه کوڅه ټوله راخلاص ټول به دې ګورې پټي ماما ګنی مات کړمه ول چې راځه ورغلم پرې ښه ځه ای د پلار واه یار ته مې وګوره روزه بارمزه روزه نیک السلام علیک باندې دی زه نیک باندې نه وال باندې مولا دې په نیکه واړوه زیشانیه خدای دې خولۍ مې راته که دا ګنې ته ماتې زه ځم او راځم او تا خو ما له خپې په زور اګلو ماتې کړی او دا ګنې دلته ته ماتې ای نیکه زما دې د دې اسپې یو ویښته ووایي چې نیکه ما له اجازت پټي را کړی دی تپوس دې چا نه کړی دې پټي نه اجازت ویله چې څه درته وایي نیکه تپوس چا نیکه ګرېناوته ما اس لا اچوه که نیکه نیکه ګرېناوته لاس ما اچوه که نه پټي ماما دی چې یو څو غزاره را لاندې کړي نیکه ګرېناوله خو لاس وباسه که نه نیکه خدای دې ښه کړه خدای دې چې ښه شي نیکه یو منټ نیکه صبر وکړه دا خو ما کې ځیګر واچاوه نیکه پټي نه به تپوس کوو پټي ماما څه وکړو طبیعتونه دې ښه دي یاره موږ خو په دې پټو کې تا پسې ډېر زیات وګرځېدو او تپوسونه مپوسونه مو کړله هغه چا راته وایي چې هغه به په سوبیدار وکړي بالکل شالشم ختم شي به صوبیدار کوسما صوبیدار سوري ته نو پرمنځکستر صاحب دا به داسې راته ووایه چې د زموږ د اورېدونکو ته به څه وایي دې ته به زه یو شعر ډالۍ کړم په جومات کې یو مولا ناست بس ډک جام یې وڅکو